بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافت وورډ ته. تېره ورځ موږ په مایکروسافت وورډ کې په فایل منو باندې په انفو باندې مې یو څه خبرې کړې وې. په هغه کې یو بل آپشن چې هغه د ریسټریکټ کود چې انکرپټ وذ پاسورډ د باندې خبرې کړې وې چې څنګه پاسورډ کو. بل دا ریسټریکټ ایډیټینګ دا ګوره په کوم ځای کې په کار کې لږ څخه به مخکې زه تاسو ته یو بل هغه وکړم چې موږ زیاتره کسان یو کس کتاب لیکلی خواري کړي یعنی محنت یې کړی ډېر وخت یې ضایع کړی یو کتاب یې لیکلی نو هغه خلک داسې کوي اوس دا د یو کتاب ده دا کتاب ده راځم ما لیکلی ده خو یو بل کس راځي نو د خالي د وورډ پروګرام کې دا اوپن کوي دا چې کله اوپن که راځي دا دلته کلیک کوي نو دغه نوم نه ده دا نوم راخلي د نوم باندې ورکوي همدرد ورکوي همدرد افغان همدرد افغان دا چې هغه کنټرول سیو نور دغه ټول فایل ګور څومره لیکل دي چې په څومره دا وخت کې کړي دغه ټول فایل تا ته هغه کړ چې دا لیکل چې ترتیب کوونکی همدرد افغان یا خو دا چل ده دا ځینې کسان وایي چې دا موږ نس کوی یا څه رقم خو ډېره اسانه طریقه ده لکه دا څه رقم کېږي زه به تاسو ته د ده چل په بله ویډیو کې وښیم چې څنګه کوی شو موږ یو پی ډي اف فایل وورډ فایل ته څنګه تبدیل کو خو له هغه څخه مخکې به زه تاسو ته په ریسټریکټ ایډیټینګ په هغه به کار وکړم چې دلته په فایل کې انفو کې او په ریسټریکټ ایډیټینګ څخه مطلب دا ده چې ته یو فایل دې ولیکه او دغه فایل کې څوک تغییرات رانسي وړی مطلب تا دغه فایل لیکلی او ده کې څوک تغییرات رانسي وړی زه ګوره دا کنټرول زید کوم او دا اوس غواړم چې دغه زما چپټر ده او دا څوک لیکل کې ونیسي کړی او ده کې تغییرات یا ځان ته کاپي ترې وانخلي نو هغه بیا څنګه کوي یو خو دا د کود چې ورکړي خو بیا خلک چې کود ورته یاد نه وي خو لوستلی نه شي بل مشکل دا ده چې هلته به کود که چاته یې ورکویم کود به یې ورته وایي چې کود دې ورته ویلی خو کاپي کېږي ته وایې چې نه داسې ما ته یو چل وښیه چې خلک دې ولوستی سي خو نه دې کاپي کړی سي او نه دې کېډټ وکړی شي راځو هغه دلته فایل ته فایل کې انفو ته انفو کې پروټکټ ډاکومنټ کې دا ریسټاک ایډیټینګ باندې کلیک کوو کله چې ریسټاک ایډیټینګ کې ته راغلی نو تاسو ته به یو منو راخلاص شي دلته د ریسټاک ایډیټینګ کې لومړی تاسو ته وایي فارمټ کې د ریسټرکشن کې یعنی مطلب په فارمټ کې د څوک لیمیټ پې لګوي چې باید فارمټ کې کوم تغییر څوک را نه وړي بل په ایډیټینګ کې د څوک تغییر را نه وړي او بل چې ده یعنی څوک دې کې ایډیټ ونسي کړی او بل دا ده چې څوک دې کوم کسان ته غواړي چې هغه دې ایډیټ کې ونه کړي زه ورته یم ټول ایوری ون هر یعنی هېڅوک دې ونه شي کړی چې ده کې ایډیټ ونه کړي یعنی ایوری ون هر یو بل چې ده اوس دلته راسئ دلته چې کته تاسو راشئ په د ریسټریکټ پرمیشن بخنی سره دلته دا هغه یا سټارټ ان فورنس پروټیکشن دلته چې تاسو راسئ تاسو ته لومړی انټر نیو پاسورډ تاسو نه یو پاسورډ غواړي دلته به یو پاسورډ ورکړئ لکه زه ورکوم 1 2 3 دا پاسورډ مې ورکړه زه به چې د ګوره پښتو د ژبه خو زه دا ژبه انګلیسي کوم چې تاسو ته بیا هغه ونه شي راځم دا ژبه دا انګلیش ته اړوم او دلته زه ورکوم 1 2 3 او بل دلته ورکوم 1 2 3 دلته اوکې کوم کله چې اوکې کړم نو تاسو وګورئ دلته اوس به زه چې دا کنټرول سیو کړم دا هم چې کله سیو کړم نو دلته راځم زه لیکل کوم لیکل نه کېږي راځه ګوره مینوګانې کار کوي یوه مینو هم هغه کار نه کوي دا ویو چې دا کار کوي دا خو داسې تغییرات کې نه راځي په ټایپ کې ځکه تاسو د ویب غوندې دا لوستل غواړئ دا اوس مهم آپشن نه داسې دا کار کوي او دا داسې آپشن نه چې تاسو لیکل دا د څوک تاسو نه واخلي یا پټې کړي نو هغه اصلي مهمه دا آپشن نه دی چې دا یو هم کار نه کوي بیا نو هغه څخه تاسو دا آپشن کار کوي خو مهمه نه ده دا به څه کوي چې دا پې ولګوئ یا داسې نور آپشن نه بعضې فایند او ریفلیس دا بعضې که آپشن نه کار کوي خو مطلب دا چې کوم آپشن مهم دی هغه کار نه کوي چې تا دغه فایل تا چې لیکلی کوم کتاب لیکلی دا څوک تا نه کافي ونه سي کړی نو د
یو خو دا ده چې دغه فایل تاسو اوس پروټیکټ که، یعنې مطلب ده ته دې هغه ورکړئ. اوس دا زه یې لوستی سم خو تغییرات کې نه سم کوی چې هر څه تغییرات کې راولم. دا چې درته وایي ریسټریک ایډیټینګ ډایرکټ مسیج دی، دا چې څه وایي ریسټریک ایډیټینګ څه وایي. خو بل دا ځینې لغمانچل ورسره کوي، هغه بیا داسې کوي چې ټول دلته یو ځای کې کلیک کوي او کنټرول ای وهي. کله چې کنټرول ای که او بیا چې دا کنټرول سی وهي، کنټرول سی دا چې اوکې کړ نور قصه دې خلاص شوه. اوس راځي کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ اخلي او دا کنټرول وي کوي. کله چې کنټرول وي که نور هغه ستا څومره لیکل چې دي ټوله ډیټا نور کاپي کړه. اوس دلته راځه، اوس دا ګوره هماغه ډیټا یې تا ته کاپي کړه. اوس تاسو کولی شئ اوس راځه دا نوم نه ده، دا نوم دا اوس فاکه دلته ورته ولیکه احمد ورته ولیکه ورکه احمد روحاني. اوس دا ګوره قصه دې خلاصه. نور دومره خواري محنت دې کړی و خو بس په یوه ټیک ثانیه کې تا نه دغه خپل هغه واخیسته، یعنې مطلب بسته کتاب تا نه کافي که. نو دا کنټرول ایس کې اوس دلته راځي په یو ځای کې سیف کوي. ما اوس هر څه سیف کړی و، دا راځي په ډیسکټاپ باندې په ورکوي کمپیوټر په نامه او دا سیف کوي. سیف که اوس نور هغه دا فایل نه ده، ګوره کمپیوټر په نامه راغی. دا کودونه لري او دکې نور تغییرات هم ته راوړی شي، پاکوی شي، دتې نور ډیلیټ کوی شي، نور څه هم اضافه کوی شي. دا و د دغه کار، یعنې مطلب اوس دا و که نه دا فایل دا د چی په نامه و، د ما انجینر وکیل احمد محمدي دلته ترتیب کوونکی ده. خو دلته تاسو دا بل فایل ته راشئ، دلته اوس دا ګوره تاسو د فایل ته وګورئ احمد روحاني په نامه ده. یعنې مطلب دا چې ځینې کسان له ده طریقه ګټه اخلي. خو دا خو یو غټه ستونزه ده که یو کس وایي چې نه ما ته داسې طریقه داسې لاره وښیه چې لغمانچل هم کار ونه کړي او هیڅوک دا مانه دا کتاب کاپي نه کړي، نو هغه ته بیا څه رقم چل ده. زه به راسم دا ډیلیټومه، زه راځم دا کلوز کومه، چې کله کلوز کړه او دا ډیلیټوم، دا مې ډیلیټ که. اوس راځم انده ته او کله مې چې دا اوپن که، دا اوپن کومه دا مې خپل یعنی هغه اولینی چې کوم یو لیکل ما کړي په کوم نامه باندې هغه ماته راغله. نو اوس راځم فایل ته انفو ته به دلته راسې او دلته به ریسټریک ایډیټینګ وهې. ریسټریک ایډیټینګ که غواړې بیرته ترې یعنی ایسته کې، نو هغه به بیا ته چې کې سټاپ پروټیکشن وایي. سټاپ پروټیکشن کې که ته غواړې اوس مطلب دا چې تا ښه دا خو ته دته کود ورکړه او بیرته غواړې چې ووله دلته مې دغه ځای دا اشتباه کړی، دا به زه پاکم یا به زه یو تاریخ یو شی کې اضافه کړم. نو بیا راسه ته چې غواړې که تغییرات کې راولې یا ایډیټ کې وشي کړی، نو راسه سټاپ پروټیکشن ته. سټاپ پروټیکشن ته چې راغلی دلته مې ورکړی و پاسورډ 1 2 3 انټر که. او This password is incorrect. دا غلط ده. ولی؟ ځکه زه به پښتو ده. دا مشکل ګوره زیاتره کسان ورسره مخامخ کېږي نو ده ته به هم ډېر فهمي. انګلیش مې انتخاب کړم، راځم سټاپ پروټیکشن ته. سټاپ پروټیکشن کې زه ورته وایم 1 2 3 کوډ مې ورکړی انټر مې کړه. ګوره اوس زه کولی شم دلته اوس فارمټ د مینوګانو کار شروع کړم. تاسو کولی شئ دا سیو هم کړی شئ، کنټرول نور سیف سزټي زه دا بیرته کنټرول زیډ کوم. ښه دا اوس تاسو تغییرات کې ځټي نور راوړی سئ. خو که چېرته غواړئ داسې وکړئ چې داسې ماته هغه ریسټریک ایډیټینګ کا چې مطلب کې خلک یې وکتی سي، نه یې کاپي کړی سي او نه کې تغییرات راوسي، بیا به راسئ انفو ته به پروټکټ ډاکومنټ ته راسئ. پروټکټ ډاکومنټ نه به راشئ ریسټریک ایډیټینګ نه راسئ دته هم چک ولګوه چې فارمټ کې څوک تغییرات رانسي یا ایډیټ دې کې ونه شي کړی. نه ایوری وان ته چې هر یو دې ده کې یعنې هر ټول لپاره دې ده کې تغییرات بند وي. بل دلته به راشي دا اپشن کې به نه ده دا نو چینج ریډ آنلی، دلته د باندې کلیک وکړئ او دلته به راسي فیلینګ انفارم ته چې راسي او دا یس که. دا چې کله یس که نو راسه سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته. دا چې کله راغلی نو دلته اوس پاسورډ وکړئ 1 2 3 او دلته راسه دلته هم یو پاسورډ ورکړئ 1 2 3. دلته چې کله پاسورډ ورکړئ اوس اوکې که. کله چې اوکې که نور زه دې دنه اوځه یس که
او بل زه اوس راځم همدغه فایل ته راغلم. اوس دا ګوره تاسو ګورئ زه اوس دلته وخت هم داسې کول چې را بغلم دلته به ودرېدم کنټرول A مې کړه او کاپي مې کړه حتی لاړه. اوس ګوره مینوګانې کار کوي نه کوي، یوه مینو هم کار نه کوي. خو ګوره تاسو به پوښتنه وکړي چې دغه بعضې کمانډونه خو ولې کار کوي؟ دا کمانډونه چې کار کوي دا مهمه نه دي. دا اوس زه به څه کوم چې صفحه دې ماته داسې راسي او که داسې راسي دا خو هېڅ مهمه نه ده، یا د ویب په شکل راسي یا د ریډ موډ په شکل راسي، دا یعنې مهم اپشنونه نه دي. نو دا که راځي یا د صفحه زوم سي زوم نه سي دا خو مهمه نه دي. خو مهمه چې دلته اپشنونه دي هغه چې دی په انزر کې دا بولډ کمانډو یا هم ځینې کسان کې فانټ تغییر نه کړي، فا کې نه کړي، نور تغییرات کې ایډیټینګ ونه کړي. نو اوس که چېرته موږ راسو کنټرول A وهو کنټرول S کار نه کوي، نو اوس نو لغمانچل هم کار نه ورکوي. نو دا د نن ورځې زموږ درس. په سبا ویډیو به انشاءالله دا ووایو چې څنګه موږ یو ورډ فایل یعنې PDF فایل ورډ ته تبدیل کړو. نو په لویه الله سپارم، ښه وخت ښې چارې.